دا د چې دی استغفار دی ډیر استغفار کی الله به رزق پراخ کی الله به قرضی ختم کی الله به غربت ختم کی چې کم سړی استغفار ډیر وای نو چې موقع ملاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه بس استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب الله زب بخنه غواړم او توبه وباسم نو چې کم سړی استغفار ډیر وي الله به د رزق پراخ کړي دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وي او د دې رزق تنګي او د دې په رزق کې تنګي نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي ډیر وي خو که ډیر نشو ویلی نو کم از کم ده سل پیری خو چې د ورځې خامخا سړی وایي 1500 دی وایي خو چې نشي ویلی نو سل پیری خو خامخا د دې سره الله رزق فراخه کوي دویم هغه لیکلي دي یو سړي باندې قرضه ده او رزق یې تنګ دی نو دویمه نسخه هغه دا لیکلي چې دی د درود شریف ډېر وایي چې کم سړی درود شریف ډېر وایي دی به نه غریب کیږي دی به نه غریب کیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای د به رزق فراخ وګورئ پټرای پې لګوکئ خلق وزمایل ازمودا خلق پټرایانې وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وای د به رزق فراخ دی به الله نه غریب کوي د لاس په همیشه ورکون کې وي د لاس په اغستون کې نه جوړي چې کم سړی درود شریف ډیر هر درود چې وایي کم درته آسان یو کم ډیر ویلی شي بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر دی نو د درود شریف ورد ډیر کوي الله بم غریبی ختم کی او الله بم مالدار کی او چې کم سړی ډیر قرضداري وي او قرضونو کې گیر دی کاروبار بند دی علماء وی دی ماسخوتن د مانځه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی قرضونه او کاروبارونه هر څه به قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي الله به چری نه غریب کوي چې کم سړی درود شریف ډیر وایي یو هغه دا وجه لیکلي چې دام د رزق د پراخۍ دپاره چې دې سړي باندې به غربت نه راځي چې کم بنده درود شریف وي کنی شوروی که درود شریف وایه غربت په نه راځي انشاءالله همیشه به دې مالدار بل علماء هغه لیکلي دي وایي چې کم سړی حجونه او عمرې سیوا کوي دی به نه غریب کیږي مونږ خو وایو چې که حج او عمرې لزم جو ټولې پیسې به په دې ولګي نو بیا به څه کوو چې کم سړی حجونه او عمرې ډیر کوي دی به نه غریب کیږي لیکلي په ده به الله مالداري راولي دی با الله نور مالداری چې حج لډیر زی او عمرو لډیر زی دی با الله نور مالداری او نور مالداری به په الله راولي بل وجه لیکلی دا سبب لیکلی دی د رزق د پراخۍ دپاره چې وی کله سړی په درستخوان ناس یو ډوډۍ خوري او په دې درستخوان باندې دا واړه واړه بوچړي پاتې شي چې دا دی رالی او دا خوري یو بده الله غریب کینا او بل بده د حافظه مضبوطی د نه به ییر ناراضی نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده ییر دی رانه ییر شورانه چې دقه د درستخوان د بوچړي رالی او خوري یو به الله غریب کینا او بل به الله حافظه مضبوطه کی د دې سړی حافظه به مضبوطه د نه به ییر ناراضی چې دغه بوچړي خوري چې کم په دې درستخوان باندې پاتې کیږي او دی به نه غریب کیږي نن سبا د غربت غټه وجه چې د هغه د رزق بې قدري ده بوچړي خواړه څه کوي چې لوښو کې به ډوډۍ پاتې شي او هغه به په ناوګو کې په لارو کې بهیږي په هغې ناوګو کې چې هغې کې به د پلشونو او د غسلخانو اوبه بهیږي او د هر کور نه چې اوبه را بهیږي په نالو کې پکې چاول را رواني د وروج د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي په دې پسې غربت را روان دی او نیستي پسې را روان چې دی د رزق بې قدري کوي دا د رزق بې قدري ده دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو تم وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ
پدې الله د بنده رزق سیوا کی. دا بنده به نه غریب کیږي. تاسو به لیدلی ډیر مالدار بم داسې لیدلی چې اچانک غریبانان شي، ډیره نیستي پې راشي، دا دوی د رزق بې قدري وکړي. هسې دا درستخانونه داسې نولی په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته، دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترې نه هغه رزق والي. او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي. صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي. کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي، دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي. الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي. نه، ورکوونکی لاس الله اغستونکی نه جوړوي. چې کم سړی نفلي صدقات ورکوي، زکاتونه نه، زکات خو پتا د الله حق دی، خو به ته ورکوي چې ور دی که نه هغې کې پتا ثواب دی ونه ګټو چې الله به اجر درکړي. هغه تا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې. نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کار مونږ وایو چې وکړو چېرته، او ټول کلي کې مشهوره کړو زکات ورکومه. زکات په ورکې که نه دی ورکو نو الله به دې نیسي. دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی وښکو ته به دې نښتې خوري به دې. زکات خو چې ورکې نو صرف ذمه دې خلاصه شوله. د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي. چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي. حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده. نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي، نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده. چې هغه څانګه ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده؟ په جنت کې. نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي الله به دې نه غریب کوي. الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغوستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي. دا ډېر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي. دا 5 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوی الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع که. فإنه د قرآن تلاوت شروع که فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه، قبیله به دې روښانه، د قرآن تلاوت کوه. د قرآن تلاوت کوه، دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وزخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو. نو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کو. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیبه د آسماني کتابونه څومره نازل شوي وو. ما ته وی
چې سل صحیفې نازلې شوي دي او څلور آسماني کتابونه. د اسمان نه سل صحیفې راغلي دي او څلور آسماني کتابونه دي. ما ته وی چې 50 صحیفې چې وي دا په حضرت شیس علیه السلام